ولسمشر اشرف غني ولې د پاکستان پوځ مشر ته په دې اساسو شرایطو کې زنګ وهلی ده او کومو مسایلو باندې سره غږېدلي دي دلته یې په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او افغانستان روابط ډېر کړکېچن شوي دي. پاکستان افغان تجارانو ته سخته ضربه ورکړه، په لکو ډالر تاوان ورکړ. نو ولسمشر اشرف غني د پاکستان پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره په روان وضعیت باندې ټلیفوني خبرې کړې دي. د ارګ له مطبوعاتي دفتره په خپره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د ولسمشر غني او د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه ترمنځ ټلیفوني خبرې شوي دي. په خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې په دې ټلیفوني خبرو کې له جاوید باجوه سره د کورونا پر ضد مبارزه، سولې او همداراز په پاکستان کې د سوداګرو د ایثارو سوداګریزو توکو په اړه خبرې شوي دي. په خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې باجوه هم په دې برخو کې د همکاري ژمنه کړې ده او په خبره دوی په سیمه کې له یو بل سره په همکارۍ د ستونزو د حل هڅه کوي. جنرال جاوید باجوه د افغان حکومت له لوري د سولې لپاره د عامه جوړ شوي پلاوي هرکلی هم کړی دی او هیله یې څرګنده کړې ده چې دلته د سولې هڅې ژر مثبته پایله ورکړي. له هغه وروسته چې ولسمشر غني د دویم ځل لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، دی له پاکستان چارواکو سره لومړنۍ ټلیفوني خبرې دي. افغانستان او پاکستان اوس مهال د کورونا وایرس له پراختیا سره مخ دي او دواړه هیوادونه په دې هڅه کې دي چې د کورونا وایرس مخنیوی وکړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې له 2300 څخه پورته شوي دي، خو په افغانستان کې بیا تر اوسه پورې 273 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د یادولو ده چې څو ورځې مخکې افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پلاوي اعلان کړ چې نه یوازې افغان سیاستوال یې هرکلی کړی بلکې د سولې خبرو سره نږدې هیوادونه هم د دغه پلاو هرکلی کړی دی. قدرمنو لیدونکو، د ولسمشر اشرف غني دغه زنګ به څه ګټه هیواد ته وکړي؟ آیا ده ته پکار و چې زنګ وکړي او که نه؟ نظرونه مو راسره حتما په کومنټ کې پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.